امریکا وايي واشنګټن لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په شاوخوا کې د داعش خراسان څانګې قمندانانو او وسلوالو په لټه کې دي. که څه هم اسلامي امارات تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په ډاګه ویلي وو چې امریکا د داعش نوم په کارونې سره هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې هېوادونو ترمنځ بدګماني رامنځته کړي. تېره ورځ د امریکایي رسنیو له داعش ډلې سره تړاو په تور دا تتنو چې شپږ یې تاجکستاني وګړي وو له نیولو خبر ورکړ. خو د همګړې پینټاګون وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د داعش خراسان څانګې د لوړپوړو قمندانانو په لټه کې دي. که د داعش د لوړپوړو رهبرانو د څارلو لپاره زموږ د دوامداره هڅو په اړه خبرې کوئ، البته دا هغه څه دي چې موږ یې په سیمه کې په اړه کار ته دوام ورکوو. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارت ویاند ویلي وو امریکا داعش له نوم څخه په ګټنې د افغانستان او سیمې هېوادونو ترمنځ د بدګمانۍ د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. آمریکایی‌ها یا حلقات آمریکایی که صحبت‌ها رو میکنن به خاطر ازی است که خدای نکرده بین کشورهای منطقه سوء تفاهم ایجاد کنن و بدګمانی‌ها رو به میان ببرن. یو شمېر کارپوهان هم په سیمه کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د امریکا اندېښنې نمایشي ګڼي. اینا همیشه در هر حالت کوشش کردن به نوعی در افغانستان آب و خط بکنن و ماهی بگیرن و اظهارات خودم می داشته باشن، ولی ما باید یعنی افغانستان جانب افغانستان باید به کشورهای منطقه و جهان اطمینان بده که افغانستان دیگر برای این کشورها خطر نیست. په سیمه کې د داعش فعالیتونو په تړاو څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې سرپرست حکومت تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد ونه کارول شي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په درېیمه سټوډیو کې د سیاسي چارشنونکي ښاغلی ظهور الله ظهیر او تر څنګ د سکایپ لارې د سیاسي چارشنونکي ښاغلی حبیب الله هوتکی موږ سره وصل سوي دي. درنو مېلمنو ستړي مه شئ، په خیر راغلی بحث ته. ظهیر صاحب، بحث له تاسو پیلوم چې امریکا لا هم د ډیورن پر فرضي کرښې دوی د داعش وسله والې ډلې د لټه کې پاتې سوي دي. دغه اندېښنه امریکا سره د کومو شواهدو او د کومو مسایلو په اساس باندې پاتې سوي ده چې ګواکې لا هم دوی خپلې دغې لټې ته ادامه ورکړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او درون او قدرمن مېلمه ته او د تلونیز درنو کتونکو ته. کله چې امارت اسلامي په افغانستان واکمن شوی تقریبا 3 کاله کېږي. د دې 3 کالو په جریان کې که موږ وګورو نو یوه تروریستي ډله یا فرضاً داسې مخالفه ډله چې دنیا ته همجوارو هیوادونو ته سیمې ته نړۍ ته خطروي هېڅ محسوس کړي چا نه دي، نه موږ کړي او نه دنیاوالو کړي دي. دا یو. دویمه خبره دا ده چې کله امریکا متحده ایالات کله اندېښنې څرګندوي نو په دې خپل اعتراف وکړم چې د افغانستان او پاکستان د پولو ترمنځ دي. دا معنا چې په افغانستان کې نشته، نو بنا چې افغانستان د پولو او د پاکستان د پولو ترمنځ دي خو افغانستان کې نشته. دا دویمه. دریمه مسله دا چې کله جمهوریت نو جمهوریت په وخت کې د ناتو او امریکا ټولې قواوې تقریبا د جمع داخلي قواوې جختې ډېرې وي او د داعش دومره رشد کړی چې په ډېرو سیمو کې په کونړ کې په ننګرهار په چین کې مرکزونه یو قرارګاوې موجودې وي، ولې دوی ونه توانېدل چې هغه د منځه ویسي. بالاخره داسې وشو چې دغه طالبان حاکم شو، مسلط شو په هېواد باندې، نو هغه دی اوس ګورو، اوس ښکاره ګورو چې د طالبانو او د داعش ترمنځ یو جدي معرکه روانه ده. دا معنا چې داعش په موجود یي لیکن د هغې پټنځی نشته، قرارګاه نشته، داسې یو ځای نشته چې هغو پکې فرضاً ځان اماده او پټ وساتي. بنا ان دا دغه دعوی او دا تورونه دوی ثابت نه کی غلط دي او کله چې دا امارت مخکې مې چې راغلی دی نو د دوی خلکو دغه بیخي ضعیفه شوی دی. دوی داسې قابل د اقدام نه دی کړی چې دغه سیمې ته خطر یا زموږ هېواد کې داسې غټې پیښه وکړي. صحیح کړي دي، په موټر کې، په یو کاسټر کې، په یو تونس کې، په یو ټکسي کې بم والوزه او شهیدان مړه خواران، یا په یو شفاخانه کې، یو کلینیک کې. نو دا خو ډېرې عادي خبرې دي، دا خو هر څوک کولی شي. نو بنا انداسې ویلی شو چې داعش شته دی، د موجودیت نه انکار نشي کېدی، شته دی، موجود دی، خو ولې د دوی دا هڅې او دا اقدامات چې دي
دا قابل د تشویش نه دي. نه باید امریکا تشویش وکړي، نه همسایه هیوادونه په دې تشویش وکړي او نه د سیمې هیوادونه تشویش وکړي، تر څو چې دوی دپاره کومه خطره نه وي. ګورئ تاجکستان کې د تاسو خبري سرویس کې وویل چې په امریکا کې 8 کسه نیول شوي چې تاجکستاني دي، په مسکو کې 100 کسه ونیول شو تاجکستانو. ها اوس افغان هم پکې نو د تاجکستان افرادو، نو تاسو بیا ولې تورونه لګوئ په افغانستان باندې؟ ها او متحده ایالاتو ته دا ویل غواړم چې که تاسو د داعش خطره، اوس پاکستان د متحده ایالاتو غیر د ناتو نه ستراتیژیک شریک دی، ها چې تاسو داعش نه ویره لرئ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، هغه د ټي ټي پي ده که نه؟ ټي ټي پي سره د همکاري وکړئ که نه؟ ټي ټي پي د هغه د پاکستان په ضد باندې جنګېږي، په ورځو هغه د تقریبا په هفته کې 2 هفتو کې دغه کوي انفجارات کوي، کسان وژني، زخمیان کوي، خو دا هغه مخه ونیسئ که نه؟ نو تاسو د داعش نه چې دومره دغه لرئ، خو ټي ټي پي او داعش خو ټول ترهګرې ډلې دي، بیا د هغه مخه ولې نه نیسئ؟ نو بناء متحده ایالاتونه او ټول هغه هیوادونو او هغه سازمانونه هیله کوو چې دغه بې ځایه او بې مورده او بې حجته او بې سنده تورو نه لګئ. ډېره مننه. هوتکي صاحب، امریکا اندېښنې د داعش وسله والې ډلې په تړاو باندې څومره جدي کېدلی شي په هغه کچه چې امریکا اوس داعش ډلې پسې ده یا په لټه کې پاتې سوې ده یا ورته اندېښمنه ده؟ رښتیا هم دغه اندېښنې په همدغه کچه باندې کېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه تاسو ته او ګران مېلمه ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش واقعا یو جدي ستونزه ده د نړۍ لپاره، ولې دا هغه ځای چې ما ته معلومات او خبرونه څخه اورم در هغه وروسته چې د وخت د طالبانو او د اوسني اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې یو تړون لاسلیک کړي او د دې تړون هغه مهمه ماده هغه دا و چې باید کله چې اسلامي امارت په افغانستان کې سیاسي قدرت لاس ته راوړي، باید د افغانستان خاوره د همسایه هیوادونو او د غربي نړۍ پر ضد باندې استعمال نشي. د دې معاهدې نه تقریبا 100 کاله وسوله، اضافه د 2 کالو څخه وسوله. موږ وینو چې دغه ماده په عمل کې عملي شوې ده او د افغانستان د خاورې څخه پر هیڅ یو خارجي هیواد باندې نه تجاوز شوی دی، نه کومه دیسه جوړه شوې ده. او لکه څنګه چې دا ورور وویله، هغه کسان چې د داعش په نامه نیول کېږي په هغه کې یو افغان نه دي، ځکه افغاني ټولنه د افغانستان خلک د داعش سره ضدیت لري، هغه په خپل خاور کې ځای نه ورکوي. داعش نه تنها د امریکا دشمن دی، د افغانستان د خلکو دشمن دی، د اوسني حکومت دشمن دی. نو دوی خپل په دغه ګډه مبارزه کې باید یو ځای سره اوس هوتکي صاحب دغه پدیده له کوم ځایه پیدا سوې ده؟ ډېر کله دا تورونه هم لګول کېږي چې ګواکې خپله امریکا د دغه وسله والې ډلې تر شا پاتې شوې ده او ملاتړ یې کوي. که رښتیا هم دغه ډول وي، بیا دا څنګه نړۍ ته خطر پېښولی سي یا امریکا څنګه په دغه برخه کې اندېښمنه کېدلی سي؟ هغه څه چې د دوی له لوري جوړ سوي بیا بیرته دوی لپاره پر ګواښ باندې بدلېدی شي؟ خو دا هم موږ په قاطع توګه نشو ویلی چې دا کار چې امریکا کړی، هیڅوک د خپل ځان لپاره دښمن نه جوړوي. داعش لکه د نامه څخه چې معلومیږي، داعش دولت اسلامي سوریه او فکر کوم عراق داسې یو معنا ورکوي چې د خراسان داعش په نامه سره دی. دا ډله معمولا د شیعه خلکو پر ضد جوړه شوې ده او دا په سوریه او عراق کې منځته راغلې ده. دمشق علت هم دا و چې کله چې په افغانستان کې ځینې کسان دلته واک ته رسېدلي وو، په دغه پخواني جمهوریت کې واک درلودی، شریک وو، دوی ځینې کسان ایران ته د فاطمیانو په نامه لېږله او دغه بیا تللی و عراق او سوریې ته. هلته یې د سني خلکو په مقابل کې جنګونه کوله، سنیان یې وژله. نو دغه یو عقده د سنیانو لپاره راپیدا شوې ده چې دغه اکثره داعشیان چې دا سنیان دي، د دې لوی عقده د شیعهګانو وروڼو سره ده او دوی غواړي چې دغه شیعهګان وروڼه چې د نړۍ په هر نقطه کې چې وي دغه له منځه یوسي. وروسته د پدیدې نور هم پراخه شوله. د دې زیاتره توجه د افغانستان دولت سره په مخالفت کې د امریکا سره د همسایه هیوادونو سره. خو دا یو پدیده ده چې د ټولې نړۍ سره په جګړه کې ده، په ټوله نړۍ کې په جګړه کې ده. دا چې نن امریکایان وایي چې امکان لري چې دا د پاکستان او په خاوره کې وجود ولري، د دې څخه څوک انکار نشي کولی، ممکن وجود ولري، ولې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. په افغانستان پورې نو څه، دا خو د افغانستان په خاوره کې نه ده. بله
وروسته بیا هم تاسو ته درګرځم هوتکي صاحب. ظهیر صاحب ښاغلی هوتکي صاحب ځینې مسایلو ته اشاره درلودله چې دغه ډله د دې لپاره جوړه شوې ده چې ګواکې نړۍ وګواښي. بیا افغانستان سره څه ربط درلودلی سي؟ ځکه په کراتو ویل سوي دي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله نه ده، دوی فعالیت نه لري. ولې اندېښنې له افغانستانه پورته کېږي؟ څار دلته زیات شوی دی چې ګواکې دغه ډله فعاله پاتې نه شي. افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي؟ ښه، زه به لږ داعش بیکګراونډ ته لاړ شم، یو نظر به پرې واچوم. کله چې په 2014 کې داعش ظهور پیدا کوي په خلیج هیوادونو کې، خصوصا عراق کې، او 2015 کې روس کوي، نو د امریکایي قواو په ضد باندې او داعش متشکل د چا نه دی؟ داعش متشکل د زیات فیصدي د القاعده ده، بوکو حرام دی د نایجیریا، د الشباب د سومالیې دی، النصر د سوریې دی، همداسې نور اسلامي ډلو نه متشکل دی چې زیاتره حصه وخنه حصه څوک دي؟ القاعده ده. دوی چې کله خپل عملات شروع کړل، نو د دوی حملات او د دوی د طرز العمل چې کوم و او د دوی ایډیالوژۍ خلک دومره متاثره شو چې په اروپا کې په هغه وخت په یاد مې دي چې نړیوالې میډیا ویل چې 10,000 کسان ځوانان د امریکا د اروپا نه د اروپا د براعظم نه داعش ته لاړل، داعش کې تنظیم شو. 90 کسه په استرالیا کې 90 کسه ښځې ځوانې او پیغلې جنکۍ، دوی حاضر شو چې موږ ځو د داعش سره همکاري کوو، څوک ورسره نکاح تړو او څوک ورسره څه کوو؟ خدمتونه یې کوو. بالاخره دومره رشد داعش وکړه که نه، او چې آخر نتیجه یې داسې شوه چې د دوی طرز العمل، د دوی اقدامات، د دوی کړنلارې خلکو ولیدي، دنیاوالو ولیدي، دوی چې هغسې د دوی کومه ایډیالوژي وه د هغه مطابق دوی رفتار ونه کړ. دوی مظالم او جنایتونه ډېر وکړل، هغه اسلامي محدوده یې تر کړه او د هغه نه هم پسې واوښتل. بالاخره داعش دومره شو چې رو ضعیفه کېده. او په عراق کې یو غټ ښار نیولی د موصل ښار چې تیلو غټې زیرمې هم لري، هغه تقریبا یو نیم کال 2 کاله ورسره و چې هغې کې هغه ډېر عایدات لرل او ډېر روش په هغې مه کړو. بالاخره هغه هم امریکایانو او عراقي قوا ونیوه. نو داعش د هغه نه وروسته رو د دنیا په سطح خپل دغه حیثیت کم کړه، کوم پوزیشن چې ده لره هغه رو کم شو. او د یوه شاخه د خراسان په نامه وه چې دې کې دا زموږ د خطې هیوادونه پاکستان، ایران او فرضاً افغانستان او دغه هیوادونه شامل دي. چون چې هغه کمزوري شوه، هغه تنازل حالت ته ورسېده. په افغانستان کې هم د دوی حالات او د دوی دغه د اپوزیشن چې کوم نظامي اقتدار لره هغه رو د انحطاط حالت ته لاړه. او اوس داسې فکر وکړه چې داعش نو هغه دی ګورو چې ډېر کم فعالیتونه کوي، نو دا د داعش بیکګراونډ و. نو د ده نه نور ګوره نه افغانستان نه د نور څوک خطر نه محسوسوي، ځکه داعش دغه یو داعش دی، دومره فعال نه دی چې سړی قابل د تشویش وشي، قابل د اضطراب وي. دا دومره فعال دغه نه ده، خو دومره ده چې موجود دی. ولې دی کې دې نه انکار نشي کولی. څومره په لوی لاس ورته ظهیر صاحب لمن ورکول کېږي دغه ډلې ته چې ګواکې په پراخېدو په حال کې ده، یا په هغه کچه باندې فعاله ده چې هغه د امریکا تر کچې پورې اندېښنې ورته پیدا کړي او هلته د هغه وګواښل شي. هلته چې تاسو ویلې اوس په هغه کچه کې نه ده، رښتیا هم د دوی فعالیت ته په کتو اندېښنې ورته پیدا کېدلی سي چې ګواکې دغه ډله فعاله پاتې سوې ده که نه فعالیتونه یې محدود شوي دي؟ دا که د پراخېدو په حال کې وې، خو دا موږ او تاسو خو د هېواد کې اوسېږو، د افغانستان کې اوسېږو، نو دې پراخېدل موږ کله ولید؟ د خو هغه دی په فرضاً په ورځو یا په میاشتو کې یو برید یو چېرته یو غلچکی برید بل ته وشي، نو د ده دغه فعالیت خو اوس ډېر کسان دي، ډېر دا مخالفین دي، سیاسي مخالفین، نظامي مخالفین، دا بعضې ملکونه چې په کونړ کې فعال دي او په دغه ننګرهار کې فعال دي او په شمالي ولایتو کې فعال دي او دومره کسان دي او دومره کورونه ورسره دي، والکه چې فعال دي. خو تاسو مهرباني وکړئ ځای په نښه کوئ که نه، او چې فعال دي کونړ کې څه وکړل، ننګرهار کې څه وکړل، په سمت شمال کې څه وکړل. خو بناء دا خبرې ګوره افواهات دي، شایعات دي چې ګوره چټي خوا ته ډوډۍ خوړل نه دي راغلي. دا یو. دویم ګوره د متحده ایالاتو دومره تکنالوژي چې لري چې په الظواهري ګوره په یو بم باندې هغه د سور اور ګرځوي، ایری ګرځوي. نو داعش دا د معلومات داعش دغه متحده ایالات لاسته نشي راوړي، د هغوی د دې په مورد کې داسې بې اعتنا دي. خبره دا ده چې دغه افواهات دي، دا شایعات دي، او که څه وی خو موږ به لیدلی که نه. نو بنان په دې باندې باید دومره سړی
تشویش اظهار مننه هوتکی صاحب دلته په دې ته هم اشاره سوې ده چې ګواکې دغه د داعش ډلې او د امریکا له لوري کوم دغه کارونه چې ترسره کېږي کومې پلټنې چې کېږي دا د دې لپاره کېږي چې ګواکې افغانستان او سیمې هېوادونو ترمنځ بدګماني رامنځته کړي رښتیا هم دغه هڅه ظاهرا په همدغه موخه باندې کېږي که نه ډلې شته دي د دوی فعالیت د کنټرول په برخه کې امریکا ځان مسؤله ګڼي که نه بیرته همغه د افغانستان او د سیمې ترمنځ بدګماني رامنځته کوي بل ته دوه خبرې دي امریکا او غربي نړۍ تشویش لري یعنی دې په دغه تشویش کې دي ځکه په دغه روسیه کې چې وروستۍ حمله وسوله او په دې اخر ورځو کې چې په امریکا کې ځینې د داعش غړي ونیول شول خو د نیکه مرغه د غړي اکثره د تاجکستان د هېواد دي د ازبکستان هېواد دي فکر کوم په دې کې یو افغان هم نشته دا اکثره د داعشان دپاره ښه ځای ښه بستر فکر کوم چې دغه د مرکزي اسیایي هېوادونه دي لکه تاجکستان او ازبکستان هلته ځینې دا توندروي ډلې ډېرې دي ممکن د دې سره معامله یا په یو اړیکو کې دخیل وي ولې په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې نور دې د داعش لپاره ځای ولري او امریکا استخبارات هم د افغانستان نه دي اخیستي چې د افغانستان هېواد دی د افغانستان شاوخوا یې ذکري دي چې په دې کې کېدای شي چې د ډیورنډ د خط اخوا او د شمال خواته د مرکزي اسیا هېوادونه په نظر کې له بلې خوا ځینې استخباراتي کړۍ چې په دې کې زیاتره د پاکستان هېواد داخل دي د څرنګه چې اوس یې اقتصادي او سیاسي او نظامي او نور اړیکې د افغانستان د اسلامي امارت سره ښه نه دي دوی غواړي چې دغسې د ځینې هېوادونو ذهنونه مغشوش کړي دغسې خبرونه نشروي دغسې خبرونه به نړۍ ته مخابره کوي زه فکر کوم چې په دې کې دغه د سیمې د هېوادونو استخبارات هم هغه هېوادونه چې د اسلامي امارت سره ښه اړیکې نه لري د هغو سره په دښمني کې واقع دي دوی غواړي دغه لارې څخه د دغه هېوادونو ذهنونه روښانه کړي دغه کې مخشوش کړي تر څو چې زموږ هېواد په رسمیت ونه پېژني او دوی سره د بهرني هېوادونه اړیکې ټینګې کړي بله ظهیر صاحب یو مسله ته څومره امریکا متوجه پاتې سوې ده په دغه وروستیو کې چې کوم بریدونه طرحه کېږي یا طرحه شوي دي یا ترسره شوي دي په هغه کې د تاجکستاني د وګړو او اتباعو داخلېدل او د دوی شتون مسله رامنځته سوې تازه په امریکا کې ډېر شمېر کسان چې نیول شوي دي هغه د تاجکستان پورې اړوند دي ولې د تاجکستان په پوله کې څار نه کېږي ولې پر هغو ځایونو کې چې له هغه ځای څخه دغه خبرونه راځي دغه کسان پکې ښکېل دي په هغه پولو کې څار نشته بل برعکس راځي بیا د افغانستان په ډیورنډ فرضي کرښې د پاکستان د دوی تر شاوخوا باندې دوی څار کوي اصلي سرچینه یې له کوم ځای ده مخکې ما هم ویل هغه د قدرمن میلمه مو ویل چې دا څو پېښې وشي تاجکستان اتباع پکې او افغان پکې یو هم نه و که نه خو بس خبره دلته ده اوس که متحده ایالات دي او که نور څه دي یو خبره ده چې امریکې متحده ایالاتو سره اوس یو سوال دی چې اسلامي امارت اوس د روسیې فدراتیب حکومت ته نږدې شوی دی او جو بایډن ستاسو په یاد وویل چې اوس طالبان په افغانستان کې یو واقعیت دی په ټول افغانستان مسلط دي بنا اندو سره تعلقات غوښتل پکار دي نو دې دپاره ګوره زموږ وزیر معارف او وزیر تحصیلات عالیه هم تللی دی دغه ته کازان ته روسیې کازان ته ګوره څو ورځې تېرې کړي هلته علمي او تحصیلي مرکزونه ولیدل د غونډې په حاشیه کې نور استازو سره ولیدل خپل نظریات یې سره شریک کړل نو دا یو مسله د اجتماعي امور وزیر هم تللی دی هغه کم ملک روسیې کم دغه له تللی دی هغه هم کم ښار ته که نه هغه هلته تللی دی هغه فعالیتونه کوي هغه خلکو سره لیدلی دي خارجي مؤسساتو سوالا سره لیدلی دي د غونډې برخوالو سره په حاشیه کې لیدلی دي دا بل مسله نو همدغسې ښه قزاقستان وګورئ چې د دغه نه ویست افغانستان د تور لیست نه یې ویسته او روسیان هم امکان لري چې دغه تسلسل تعقیب کړي دا تور لیست نه وباسي او دا فکر کوم یو مقدمه شي د رسمیت پیژندلو دپاره دا نو بناءً داسې ویلی شو چې متحده ایالاتو ته دا مسله طبیعي ده چې لږ یو اضطراب ایجادوي که نه او په دې باندې بدګمانه کیږي خو ولې په کار نه ده ځکه متحده ایالاتو له په کار نه ده چې افغانستان یو بېطرفه او متوازن او معتدل یو سیاست لري خارجي سیاست
نو هر چا سره هر رقم تعاملات سیاسي اقتصادي تجارتي فرهنګي ټولو سره غواړي چې مناسبات او تعلقات برقرار کړي نو امریکا هم د دې نه تشویش نه دی پکار او نور سیمو هیوادونو ته هم نه دی پکار چې دغسې یو تشویش ولري د افغانستان نه چې فرضاً دوی چا سره نږدې کېږي یا اقتصادي تعلقات یې زیاتېږي که نه او هغوی سره یو نوع تشویش دغه کېږي نو دا په کار نه ده لازم نه ده که نه نو متحده ایالاتو سره هم زمونږ ګوره متحده ایالاتو سره د امارت دوستي نشته مراودات سیاسي او دغه اقتصادي نه لري نو مخالفتونه هم نشته دي خو دومره ده چې متحده ایالاتو یو شی چې زما په نظر سره چې ډېر نظر کې نیسي هغه د 20 کالو کې چې څومره کومکونه وشو دغه سره جمهوریت سره او خپله د امریکایانو د جنګ کې په میلیاردونو ډالر که نه حتی په تریلیونو ډالر دغه ټولې زیاتره د ټکس او د مالیې پیسې وي د امریکا د ملت نو دوی اوس ډېر کوشش کوي چې موږ خو دلته شکست وخوړ دلته موږ ماته وخوړله او یو داسې ماته مو خوړله چې نه جبرانېدونکې ماته وه نو اوس دې ملت ته خپلو د هیوادوالو ته دوی دا دغه نه لري اوس که امریکا متحده ایالاتو غواړي چې تعلقات یو دم ښه کړي امارت سره هلته د ملت سوال لاندې د کانګرس د سوال لاندې ده دغسې کار دی چې امریکا یو دلیل دغه هم دی ځکه چې دغه سره مناسبات ډېر نه غواړي شي که نه د دوستانه شي نو یو وجه یې دغه هم کیدی شي کنې امریکا سره زمونږ د امارت څه دغه نشته د خاص مخالفت نشته دی او امریکا سره او امریکا په دې مطمئنه ده ګوره په دې 3 کالو کې د افغانستان نه هېڅ تجاوز نه دی شی په هغه اول کال ازبکستان سره یو وار 2 داسې ډزې راډزې وشوې هغه نه وروسته کم ډز شوی نه القاعده کم فعالیت کړی نه داعش همسایګانو ته کم ګواښ شوی نه بله دغه ډله اسلامي ډله یا تروریستي ډله کم فعالیت کړی هرګز نه دی کړی که نه نو چې نه دی کړی نو په کار نه دي که نه متحده ایالات هم باید دې ته نظر وکړي چې بله هوتکي صاحب څومره موافق یاست د ښاغلي ظهیر صاحب خبرو سره چې ګواکې دغه مسله یو ډول رقابتي بڼه درلودلی شي امریکا نه غواړي چې د افغانستان رابط روسیې دې ته ورته نورو د سیمې هېوادونو سره دې مستحکمه پاتې د داعش ډلې په لټه کې پاتې کېدل دلته بیا رقابتي بحث ورسره مال کېدلی سي بالکل د ظهیر صاحب خبرې ډېرې معقولې خبرې کوي ډېر معلوماتي خبرې کوي تاسو وګورئ چې افغانستان نن په یو ډېر حساس پړاو کې ځای لري دغه د همسایه هیوادونو او د امریکا او د غربي هیوادونو ترمنځ دا رقابتونه دا زموږ هیواد د یو ډېر هم د یو ښه حالت سره مخامخ کړی دی هم یې د ستونزمن حالت سره مخامخ کړی دی په کار دا ده چې زموږ اسلامي امارت مشران خپل هغه بېطرفانه پالیسي وساتي د ټولو هیوادونو سره په مساوي توګه راسه درسه ولري اقتصادي کومکونه د ټولو څخه مساوي توګه لکه چې د پاچا په وخت کې وه لکه د جمهور شهید داود خان په وخت کې چې وه چې هم زموږ د امریکایانو سره ښه روابط درلودل اقتصادي کومکونه مو ځینې اخیستله هم د روسانو سره ښه روابط درلودل هم د چین سره هم د پاکستان سره هم د ایران سره دغسې پالیسي ته که موږ ادامه ورکړو فکر کوم دا زموږ هم په ګټه ده د جهان په ګټه ده نن جهان نه غواړي چې د اسلامي امارت سره په کابل کې واقع شي جهان په مجموع کې کوشش کوي چې د تعامل لار غوره کړي او هر هیواد کوشش کوي چې دغه تعامل لار ژر دې ته ورسیږي نو دغه رقابت په دې کې هم موجود دي امریکایان ډېر کوشش کوي چې د طالبانو سره خپل روابط د روسیې په نسبت ښه او دوستانه کړي روسیان کوشش کوي چې د امریکا چې د دې سره رقابت لري خپل روابط اسانه او ښه کړي د امریکا په نسبت دلته د اسلامي امارت هوښیاري او ته پکار ده چې دوی څنګه وکړی شي چې په دغه شرایطو کې ځان یعنې داسې ګړندی وساتي د داعش موضوع بیا هم زه دا په کلکه ردوم ښه دا خو ما وویل چې دمخه ځینې استخباراتي کړي چې هغه نه غواړي چې زموږ د هېواد د نړۍ ترمنځ روابط ښه شي داسې پروپاګنډونه به وکړي ولې د هغه 3 کالو په جریان کې موږ په داسې عمل مو نه ولیدی او هغه کسان چې په خارج کې نیول کېږي د داعش په نامه هغه ټول غیر افغاني خلک دي او هغه 2-3 عملې چې هم سوي دي په روسیه او نورو هېوادونو کې هم غیر افغاني خلک دي نو دا زه فکر کوم چې اسلامي امارت هم په دې حق ډېر کوشش کوي ځکه داعش هم زموږ د هېواد دښمن دي هم د روسانو دښمن دي هم د امریکایانو دښمن دي هم د ایرانیانو دښمن دي یعنې دا یو مشترک دښمن دی او نړۍ په دې هم پوهېږي
مننه. ظهیر صاحب، پر امریکا د وسلوالو ډلو د ځپلو په برخه کې څومره تکیه کول او څومره باور پکار دی که امریکا رښتیا هم وسلوالو ډلو په مقابل کې درېدلی او هغه یې ځپله؟ په افغانستان کې دوی 20 کاله ماموریت ترسره کړ، ولې پر دې باندې بریالي نه شو چې وسلوالو ډلو سره د تروریستي اعمالو سره دوی مبارزه وکړي؟ په دغه برخه کې پر امریکا باندې باور پکار دی؟ په امریکا خو باور ځکه نه دی پکار، که باور پې پکار وي 20 کاله هغه د جمهوریت والاو سره رالل او کومک یې که تمویل یې که تجهیز یې کړل، تسلیح یې کړل او بالاخره په میدان یې پرېښودل. دا یو. دویمه دا چې متحده ایالات نه چې هر هېواد دي، که هر هېواد دی هغه له خپلې ګټې خپله دا خپل اغراض معتبر دي. ګوره متحده ایالاتو په تقریبا دویم جهاني نه وروسته دوه نظامي تعرضونه یې کړي دي، چې یو په شمالي ویتنام باندې چې هم فاحشه ماته یې وخوړله، او دویم په افغانستان باندې چې دلته هم هغه د ولیدله چې ډېره سخته ماته وخوړله. او حتی دې پورې چې دغه وویل ټرمپ یو کتاب کې لیکلي وبخه یو بل دغه لیکلي د امنیت شورا کوم دغه بولټن په نامه بولټن هغه یو کتاب لیکلی او هغې کې لیکلي چې د امریکا رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ په یو خصوصي غټه نظامي او ملکي غونډه کې وویل چې موږ په افغانستان کې دغه خجالت شرمونکي او خجالت خوړونکي ماته وخوړله. دا یو. ګوره دویم جو بایډن هغه د یو څو پروسه کال یې ویلي، کابل کال یې ویلي چې موږ افغانستان همیشه دپاره د سترو قدرتونو لپاره هدیره ګرځېدلې. دا یې دوه. ها مکنزي او میلر وویل غټ نظامي قومندانان یو د امریکا په سطحه د مرکزي قومندانان یو د دنیا په سطحه، هغوی وویل چې موږ په افغانستان کې ستراتیژیکه ماته وخوړه. څه معنی؟ موږ خو ویل چې زه یوازې واسکټ هم ترې ویسته، هغوی په دې اعتراف وکړي چې نه موږ نه کمیس هم ووتم، ستراتیژیکه ماته یې وخوړه که نه. نو بناءً امریکا متحده ایالات وفادار نه دي. ګوره دغه ویتنامیان یې هغه حال کې پرېښودل او دغه حتی داسې حال کې پرېښودل چې هغه کله ووتل ویتنامیان کوم چا چې امریکایانو سره کار کړی و هغه یې دومره وځپل، بندیان یې کړل ویتنامیانو، د منځه یې ویوړل. اوس په دغسې وضعیت کې امارات چارواکو ته څه کول پکار دي؟ وبخه بیا بله په دغسې وضعیت کې چې پر امریکا باندې تکیه هم نشي کېدلی، باور هم نشي کېدلی، اسلامي امارت ته څه کول پکار دي؟ څنګه قناعت ورکولی شو نړۍ ته چې ګواکې دا بهانې دي او په افغانستان کې هېڅ داسې کومه وسلواله ډله فعال نه ده پاتې شوې چې هغه د سیمې د نړۍ او امریکا لپاره د ګواښ پېښ کړي؟ نو امارت ته خو دا پکار دی چې زمونږ خو متحده ایالاتو سره څه نشته دی. متحده ایالات په موږ غرض نه کوي، زمونږ غرض هم نشته. الان داسې خبره ده چې موږ امارت خپله تقصیرات لري، خپلې نیمګړتیاوې لري، خپلې خالیګاوې لري، دا په خپل ځای، او متحده ایالاتو سره زمونږ څه دغه نشته. متحده ایالاتو سره ګوره د دوحې تړون کې د دوحې تړون کې مهم او اساسي شی څه شو؟ د اشغال ختمول. زمونږ چارواکو ستاسو پوه دي مخکې ورځو کې وزیر خارجه او نور هم ویل چې امریکایانو موږ له ویل چې ستاسو اصلي اساسي هدف څه شی دی؟ ویل موږ ورته ویل چې زمونږ اساسي هدف د اشغال خاتمه په افغانستان کې او ستاسو وتل. ها موږ ویل ستاسو هغه څه شی دی مطالبه څه شی د اصلي مطالبه؟ هغه ویل زمونږ مطالبه فقط د افغانستان نه موږ ته عدم خطره، چې موږ خطره محسوس نه کړو. نو دغه ډېر مهم او اساسي ټکي او دغه په ځای پاتې دي. ګوره نه خطره محسوسیږي کړې ده او نه او اشغال ختم شوی دی. خو دا په دې خبره اول زموږ خپل تقصیرات چې موږ لرو امارت سره دا په ځای دي. دا لکه د ښځو ګوره ښځینه قشر دا تعلیم او دا موقت دی او امر ثاني پورې دی. بالاخره داسې شو چې بس هغه د اسم نشته که نه. نو دې ته سړی څه ووایي؟ دا ته مطلق العناني ووایي، دې ته لجاجت ووایي. دې برخه کې زمونږ امارت پوره تقصیر لري. او یا فرضاً د قدرت انحصار دی، د قدرت انحصار هم داسې انحصار دی. صحیح ده چې دوی وایي امارت والا وایي چې دې کې زمونږ د هرې ژبې هر قوم او هر سمت کس شته، بلکل شته پکې، خو څه دی؟ انحصار طالبي دی، د طالب انحصار دی. دا د دوب امارت په اوري، دا زما خبرې ممکن وامري. دا قدرت انحصار دی. په ټوله کاسلیریش وزیرانو کې موږ یو څه لرو، وزیر د تجارت لرو، یو دوه درې معینان لرو. نو دا خو داسې نشي کېدی. ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب، مننه. وتکي صاحب څه کول پکار دي چې د وسله والو ډلو له دغه شر څخه د افغانستان خلاص شي؟
خو لکه څنګه چې دوست وویله اول دغه د ښوونځي مسله خو په نړۍ کې هغه دولتونه موفق او بریالي دي چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله وجود لري د ملت د خوا څخه تایید شي دا دولتونه بیا پاتې کېدای شي دوام پیدا کولی شي اوس موږ په افغانستان کې دوه درې د ستونزې لرو لکه څنګه دا دوست وویله دغه د ښوونځي مسله د ډېره جدي مسله ده نړۍ هم په جدي توګه نیسي ملګري ملتونه هم په جدي توګه نیسي او موږ افغانان هم څه بهر او څه په داخل کې دي دغه د ښوونځي د زموږ خوندې لونی چې د مکتبونو څخه بیا بهر دي د تحصیل څخه بیا بهر دي دا زموږ د وطن آینده را خرابوي یا دا مېرمنو ته چې د کار زمینه مساعده نه ده موږ ډېر مېرمنې لرو یا لکه څنګه چې دا دوست وویل چې باید په دولت کې هغه کسانو ته چې د لاسونه د خلکو په وینو سره نه ولې دې تحصیل لري تعلیم لري غیر دې چې په طالبانو په لکه کې یعنی طالب یعنی غیر طالب کسان هم په دولت کې باید را داخل شي د دې د مسلکي پوهې د دې د مسلکي هوښیارۍ څخه کار واخیستل شي وطن آباد شي یعنی دا په مجموع کې ضرورت دی زما هیله ده چې اسلامي امارت په دغه څو نقطو ته چې د ځینې دوستان په ځینو سیاسي میزونو کې وایي دا فقط موږ پیشنهادونه کوو د دولت توجه را جلبوو او هدف موږ دغه دی چې زموږ هیواد آرام شي موږ خپل هیواد په موږ باندې ګران دی خلک مو آرام شي خلک مو تحصیل څخه به برخې نشي دغه درې کال چې تقریبا زر ورځې کېږي چې تاسو نن خبر نشئ کوي چې دغه خوندې دغه لونی د درس څخه محرومي دي دا څومره لوی جفا او ګناه ده دغه هر څه چې دا کار کوي ولا باید دې ته پاملرنه وکړي دا خوندې ورونی پریږدي چې مکتبونو ته ولاړ شي هغه خوندې چې په غواړي چې د کار زمينه ورته مساعده شي چې دی په عمل کې کار ته ولاړ شي کارونه کوي کې لکه په نور اسلامي هیوادونو کې تاسو وګورئ چې په ټول اسلامي هیوادونو کې دا سیو اسلامي هیواد نشي چې الته د شذ کارونه کې الته د شذ مکتبونه بند وي الته د انجونی مکتبو ته ولاړ نشي افغانستان یو استثنایی هیواد دی نو هر مشکل چې دی هر ستونزه چې ده تقریبا 3 کاله وسوله دا د افغان په توګه پیشنهاد د ظاهره د اسلامي امارت مشرانو څخه دغه چې ودغه نقطې ته په جدي توګه توجه وکړي ترڅو چې زموږ هیواد په رسمي توګه په نړۍ کې وپېژندل شي او د نړۍ او د پخوا په شان د نړۍ د هیوادونو په قطار کې ودرېږي ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ درنو مېلمنو دا چې موږ سره مباحث کې ګډون کوو مننه خیر اوسئ